من عجز بكل غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا زما ستاسو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو کله اسلام قبول کړئ د هغه څخه وروسته د خپلې کورنۍ وګړو ته دا احساس ورکړئ چې تاسو تر هغه لا ډېر ښه انسان سوي یاست. که چیرې تاسو ته هر هغه څه چې ستاسو مور او پلار وایي تاسو پر هغو ټولو خبرو باندې عمل وکړئ. یوازې هغه خبره چې د الله او د الله د رسول خلاف وي، چې د قرآن او د صحیح احادیثو خلاف وي، د هغه څخه بغیر چې هر خبره هم چې هر حکم هم ستاسو مور او پلار پر تاسو باندې کوي، تاسو د هغه احترام وکړئ. هغه باید چې دا احساس وکړي چې زما لور چې کله اسلام قبول کړی دی نو هغه زموږ سره نور ډېره مینه کوي. هغه زما خبرې تر پخوا ډېرې مني. د هغې زما سره نور هم مینه ډېره سوې ده. ولې چې په اسلام کې دا راغلي دي چې د مور تر پښو لاندې جنت دی. نو په همدې خاطر تاسو باید هغوی ته دا احساس ورکړئ چې تاسو د دوی تر پخوا لا ښه لور یاست. یوازې هغه شیان چې یو څو شیان دي چې هغه دوی درته وایي د قرآن او د صحیح احادیثو که خلاف وي، هغه خبرې یې پرېږدئ او نور یې پر ټولو خبرو باندې عمل وکړئ. که تاسو ته څه ستونزې هم وي، د بیلګې په ډول ستاسو ژړ کالي خوښېږي، هغه درته وایي چې شنه کالي واغونده، نو تاسو هم شنه کالي واغوندئ. ولې چې د شنو کالو اغوستل په اسلام کې حرام نه دي. نو په همدغه ډول سره هر خبره چې ستاسو مور او پلار تاسو ته کوي، تاسو تر هغه زیات محبت ورسره وکړئ، تاسو تر پخوا زیاته مینه ورسره وکړئ. په همدې ډول سره به هغه هم دا احساس وکړي چې دا نوی دین، دا نوی مذهب چې هغه ته تاسو ورننوتلي یاست و تاسو ته دا وایي چې پر خپل مور او پلار باندې پاملرنه وکړئ. لکه څنګه چې په قرآن عظیم شان کې راغلي دي په سورت اسراء کې په 18 سورت کې په 23 او 24 آیات کې چې د الله سبحانه وتعالی د عبادت څخه وروسته تاسو باید د خپل مور او پلار سره محبت وکړئ. او که چیرې د دواړو څخه یو یا دواړه مور او پلار کمزوري کېږي یا ضعیف کېږي، تاسو و هغوی ته اوف لا هم مه وایاست، لیکن د هغوی سره ښه سلوک وکړئ او د هغوی سره مینه او محبت وکړي او الله سبحانه وتعالی ته دا دعا وکړي چې زما پر مور او پلار برکت کښېږده او په څه ډول سره چې دوی په کوچنیوالي زما روزنه کړې ده، ای خدایه ته د دوی پالنه او روزنه وکړه. نو په اسلام کې د مور او پلار عزت کول حتمي دي. تاسو که چیرې د هغوی سره ښه سلوک کوئ، انشاءالله موږ به دا دعا درته وکړو چې الله سبحانه وتعالی ستاسې و مور او پلار او ستاسې و کورنۍ ته هم هدایت وکړي. امین. په دوم لمبر مای کې که یو غیر مسلمان ورور یې پوښتنه دې وکړي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زه اشوک یادویم او اسلام قبلول غواړم. ماشاء الله، الله شاهد دی چې دا دومره خلک چې دلته سره راټول سوي دي نه مې پخوا د دوی سره لیدلي وه او نه یې پېژنم. کیدای شي دا خلکو زه په تلویزیون کې لیدلی یم یا یې زما کیسټونه لیدلي وي، لیکن که یو څوک اسلام قبلول غواړي نو نه یې زه راګرځولی سم او نه هم دا هیواد راګرځولی سي. زه ستا څخه دا پوښتنه کوم ورورجانه چې ته خو به د یو چا تر فشار لاندې نه یې چې اسلام قبله یې؟ بلې یا یو چا جبر در باندې کړی دی؟ بلې یا یو چا خو به د پیسو په زور یا د طاقت په زور هیڅ هم نه. ته په خپله خوښه سره قبله یې؟ بلې و. ته دا منې چې خدای یو دی؟ بلې و. ته دا منې چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه آخري پیغمبر دی؟ ولې نه؟ نو انشاءالله زه به په عربي کې درته وایم، ته را سره تکراروه. اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه شاهدی ادا کوم چې د خدای څخه بغیر، چې د الله څخه بغیر بل معبود نسته، هیڅ معبود نسته، او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی. ماشاءالله تاسو مسلمان سولاست. الله دې تاسو ته هدایت وکړي، الله دې ستاسو دغه مبارزه کامیاب لري
او دغه چې نوي مسلمانان سوي دي زه د دوی څخه یو هیله کوم چې تاسو د دې ناچیز دپاره هم دعا وکړئ دا چې تاسو اوس اسلام قبول کړئ نو الله تعالی سبحانه وتعالی ستاسو تیرې ټولې ګناوې در بخښي نو په دغه خاطر زه تاسو دا وایم چې تاسو زما دپاره هم یو دعا وکړئ بل یې ډېره مننه په دریم نمبر مای کې که یو غیر مسلمانه خور یې پوښتنه دې وکړي السلام علیکم زه په اقرا مکتب د پونه پونا کې معلمه یم هغه یو اسلامي مکتب دی زه هلته د 7 کلونو څخه تدریس کوم هلته مسلمانان کوچنیان هم شته هندو هم او عیسایان هم شته زه دلته مسلمانانو ته دا وایم چې زموږ په مکتب کې د مسلمانانو کوچنیان ډېر ښه دي هیڅ بد کار یې نه دي کړي هغه یوه لیرې سیمه ده او پکښې سیاستوال هم مسلمانان دي خو بیا هم دوی د هر چا سره ډېر ښه وضعیت کوي هغه خبره خو بیله ده مګر صاحبه ستا څخه زما یو پوښتنه ده چې ستا دومره مینهوال دي دا دې دلته معلومیږي ستاسو څخه مې دا هیله ده چې د پیس ټي وي د لارې ستاسو خبرې تر موږ پورې رارسیږي نو ستاسو څخه هیله ده چې تاسو زموږ دپاره د پیس نیوز په نوم یو خبري شبکه جوړه کړئ صاحبه هیله کوم یو ګړی دا ډېرې ورځې کېږي چې په لاین کې به ولاړه وم خو نوبت نه رارسېدی خو نن دا دې نوبت راورسېدی یوه خبره بله ده دا نن چې یو مسلمان د بمې چاودنې په تور نیول کېږي زه د مسلمانانو په ډله کې د مسلمانانو طرف نه نیسم خو 2 ورځې وروسته بیا معلومه سي چې په دې پیښه کې د بل چا لاس و زه د دې خلکو او ستاسو څخه دا غواړم چې تر موږ پورې سم خبرونه راورسوئ ولې چې ستاسو مینهوال زیات دي زه په پونا کې هم ستاسو خپرونې ګورم د 7 کال وروسته په اقرا مکتب کې معلمه یم ډېر غلط فکرونه به راسره وه خو الحمدلله ټوله ایسته سول اوس ما ټولې دعاګانې زده دي زه د برهمن کورنۍ څخه یم زه ستاسو وخت نور نه نیسم لیکن دا څومره کار چې اقرا ښوونځی کړی دی زه ورڅخه د زړه د اخلاصه مننه کوم بس ډېره مننه دې خور ډېره ښه پوښتنه وکړه او د پوښتنې تر مخه یې دا وویله چې هغه په اقرا مکتب کې تدریس کوي معلمه ده په داپوري پونا کې او هلته مسلمانان کوچنیان د هندوانو کوچنیان د عیسایانو کوچنیان ټوله دي وایي دا مسلمانان کوچنیان چې دا ډېر شوخي نه سره کوي نو دا خو ښه خبره ده او ښه کار دی الحمدلله د خور پوښتنه وه چې زما مینهوال ډېر دي د الله سبحانه وتعالی پر ما مهرباني ده لکه څنګه چې ما وویله چې زه ناچیزه یم زه کوشش کوم چې د اسلام پیغام خور کم او د اسلام د پیغام د خورولو په جریان کې ماشاءالله ډېری خلک ماشاءالله دا پیغام اوري لیکن چې کله هم د یو چا هم مینهوال زیاتیږي د هغه دشمنان هم ورسره زیاتیږي یو ځای ورسره او موږ پوهیږو چې په دې نړۍ کې تر ټولو زیات منل سوی شخصیت تر ټولو بهترین انسان په دې نړۍ کې محمد صلی الله علیه وسلم دی په دې کې هیڅ شک نشته محمد صلی الله علیه وسلم لیکن تر ټولو زیات کتابونه که چیرې د یو شخص پر خلاف لیکل سوي دي هغه هم د محمد صلی الله علیه وسلم پر خلاف د دې خور پوښتنه ده چې دا پیس ټلویزیون ګوري د پیس ټلویزیون څخه خوشحاله ده د پیس ټي وي له لارې د اسلام پیغام خپریږي دا غواړي چې یو داسې شبکه بله پیل کم زه چې سم خبرونه و انسانانو ته ورسي تاسو داسې ښکاري چې زما د زړه خبره مو ماته وکړله ماشاءالله دا خور ډېره ښه مطالعه په اسلام کې لري او دا وایي چې اسلام په ټوله نړۍ کې باید خپور سي همدغه خو زه وایم دا قرآن د هر ملک قانون دی هر ملک ځان ته یو قانون لري دا قرآن د انسانانو دپاره لارښود دی زموږ د پیس تلویزیون دا شعار دی پیس د سولوشن پر هیومینټي اسلام د انسانیت د ستونزو حل چې څونه اسلام خوريږي هغومره به د انسانیت مشکلات حل کړل سي دا قرآن یو قانون دی که دا قانون په ټوله نړۍ کې خپور سي ان شاء الله د دې دنیا د انسانیت ټول ستونزې به ورسره حل سي لکه تاسو چې څنګه وفرمایل چې یو خبري شبکه دې جوړه کړل سي دا زما هم هیله ده
څو کاله تر مخه مې دا هیله وه چې اسلامي شبکه جوړه کړم او تاسو خو پوهیږئ چې د یو اسلامي چینل چلول څه اسانه خبره نه ده او اسلامي شبکه همداسې چې د قرآن او حدیث په رڼا کې سړی چلی دا به نور هم زور پسې غواړي خو الله تعالی جل جلاله زه همیشه دا خبره کوم چې که چیرې تاسو هر شی د خدای څخه غواړئ تاسو ته چې کوم امکانات الله تعالی درکړي دي په هغه شروع کړئ تاسو د 100 روپو څخه شروع کړئ درېږئ مه چې ډېرې پیسې پیدا کړم بیا به کار وکړم موږ دا کار شروع کړئ د خپلې ادارې د لارې الله تعالی زموږ دغه خواري قبوله کړله اوس دا پیس تلویزیون ماشاءالله ستا تقریبا 3 کاله تر مخه مو پیل کی 2 کاله ولس میاشتې کیږي او د الله مرسته ده الحمدلله ثم الحمدلله دا پیس تلویزیون اوس په ټوله نړۍ کې خلک ویني 3 میاشتې تر مخه یوازې په جنوبي امریکا کې موجوده نه وو د الله په کومک سره د 3 میاشتو راهیسې په جنوبي امریکا کې هم لیدل کیږي ولې چې په جنوبي امریکا کې ډېر کم خلک په انګریزي ژبه خبرې کوي خو الله تعالی هغه کار هم دا دی وکړي الحمدلله او زموږ دا اراده ده چې یو پیس نیټورک او په هغه پیس نیټورک کې د پیس نیوز هم یو تلویزیون زه دا غواړم چې تاسو دواړه ته وکړي چې یوه داسې شبکه یې چې ښه سم خبرونه وړاندې کړي اکثره شبکې د خبرونو شبکې د سیاستوالو د خوا چلیږي دا د خبرونو د شبکو عاید چې دی دا یو څوک چلی چې هغه سیاستوال دي او د دې افکار تطبیقي هر تلویزیون چې در واخلې د هغوی عاید ته که وګوري هغه پر اعلاناتو باندې ولاړي لکه څنګه چې ما په یو وینا کې ویلي وه ترهګري رښتیا هم د مسلمانانو وراثت دی په پونا کې هم دا تقریر کړی تاسو به اورېدلی او ما ویلي وه چې زما په نیز دا سیاستوال دي چې د ترهګرۍ اصلي لامل دي او د یو خبري شبکې جوړول بېله د سیاستوالو د ملاتړه زه نه یم خبر چې داسې یو خبري تلویزیون به اوسي چې د سیاستوالو د ملاتړ څخه بغیر دې ځان چلی د خبرونو د تلویزیون جوړول ډېر ستونزمن کار دی او د خبرونو تلویزیون چې جوړ سي بیا هغه د قرآن او د حدیث مطابق چلول ډېر بیخي ډېر مشکل کار دی زه دا غواړم چې تاسو ټوله دعا وکړئ چې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې دغه کار هم وکړي چې ان شاء الله په راتلونکي کې به یو داسې خبري تلویزیون وي چې یوازې به د مسلمانانو دپاره نه بلکې د غیر مسلمانانو دپاره به هم یو رښتینی او پاک خبري تلویزیون وي چې د حق خبره وکړي ولې چې الله تعالی فرمایي په سورت الاسراء کې 19 سورت 1 آیات کې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ورته ووایه چې حق راغلی او باطل مخ پر ختمېدو دی ولې چې باطل په خپله ختمېدونکی دی هیله لرم سم جواب مې درکړي بله وروره د لومړي مۍ که څه تاسې پوښتنه کولی سئ ذاکر حسین نایک صاحب سلام تاسو نن ډېرې ښې خبرې وکړې زما نوم مروهر مرپی سنګ دی زه د مارشټري کورنۍ سره اړیکه لرم او شاعر یم په هندي کې کوي ورته وایي په اردو کې شاعر ورته وایي او په مراټي کې غزلونه لیکم نو په دې خاطر د ډېرو اردو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي وای تاسو نن د خدای د تصور په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړې په هر مذهب کې د خدای تصور څه شي وي نو ستاسو په مسلمانه ټولنه کې ډېر شاعران سته